أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا سورة البقرة أول سپارہ 22 نمبر آیات کریمہ نہ درس تے دویشتم الذي اللہ پاک اغذات تے جعلا چی جوڑا کڑد اللہ پاک لکم الارض آستاسو دا پارزمکا فراشن فرش او اسمان دلچت جو کڑدے. اس دے آیات کریمہ کے درے دلائل ذکر کی پدے اعبدو ربکم باندے. نو دا گورا دا توحید دلائل دی دا نعمتون دی او پدے کے دا اللہ پاک معرفت و پیجنگلو ہم دا چی دی سیزونو تا گور اخپل اللہ و پیجنے. نو گورا اللہ پاک فرمائی دی نعمت تو گورے دی دلیل تو گورے چی تاسو لمزمک فرش گرزولی دا جعلا خلقا پیدا کردہ اللہ پاک ستاسو پارز مکا فراشن فرش لکم ستاسو دا پیدے دا پارا اللہ پاک زمکا پیدا کردہ فراشن فرش نڈیر سخت دا نڈیر نرم دا دمر نرمم ندا لکد مالو چو پشان چگن ملگری پاک سبق تکینی نو تر مارے مارے د مالو جو کی ډوب شي چې ګرځو ورپسې چې کم ځای ناسته او نه داسې سخته ده چې ګنې ته تماکو ته برابرې نو رمبې دل را تنبیم نه غاړه درته ایښې د وي کوه ګزارونه لکم اډګډګې پم ګرځئ ګوره داسې د خدای پاک مخلوق ته او تابعدار مخلوق ته نو نه ډیره نرمه ده نه ډیره ګرمه ده نه سخته ده او دارنګې اسمان یې در لچت ګرځولی دی دا الله پاک ټینګ کړی دی سقفا محفوظا د راپرېوتو نه الله پاک محفوظ چت جوړ کړی دی او څنګه ښکلې لایټینګ پکې کړی دی لکه موږ تاسو خپل بچي له یو پروګرام کوو ناول کوټه جوړه کو نو بار سیلینګ کو نو سیلینګ کې وته وی لکه د اسمان پشان پکې وکا اسپومه پکې جوړ کا استوري پکې جوړ کا نو ګور الله رب العزت د خپل بنده باندې دونه مهربان دی څنګه خپل کائنات او کوټه ول جوړه کړی دا او دریم دا چې الله پاک د برنو براوري خلګي لګي راوري دانه کې چې رډرام په شکل کې راولي ځکه چې کله داسې وشو نو بیا چړپ او تندر ته جوړ شي او په دغه اوبو باندې الله پاک قسمه قسمه بوټي او قسمه قسمه میوې زرغوني نو لکه څنګه چې دا دلایل دي د الله پاک د وحدانیت نو دا دلایل دي چې الله پاک موجود دی. نو آخر کې نتیجه کې وایي چې ګوره دا دونه کارونه الله پاک کوي نو فلا تجعلوا لله اندادا. عبداللہ ابن مسعود وی ایو ذنب اعظم ایو ذنب اعظم الله پاک ته کوم ګناه ډېر لوی ګناه دی وی ان تجعل لله ندا وهو خلقک دا چې تا الله سره شریک جوړ کې حالان کې تا الله پاک پیدا کړي او الله وی دا سپټ پناه خبرې نه دي پدې تاسو خبر یې چې تاسو الله پیدا کړی اسمان الله پیدا کړی دی زمکه الله پیدا کړی دا باران الله وری فصلونه الله زرغونی نو چې دا دونه کارونه الله کوي نو تاسو یو کارو کې الله سره شرک مکوئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کمونست دهری سره مناظره وا ناغه د وخت مقرره نه لیټ لاړو خلق راغونډو ولی لیټ رالی
وی زه چې د سیند غاړې ته رالم نو کشتی نه وه. نو بیا وی هلته یو ونه زرغون شوه، غټه شوه، راوغورځېده، تختې ترې جوړې شوې، میخونه پرې ټک والی شو، کشتی ترې جوړه شوه بغیر د ډریوره. زه کېناستم کشتی کې او بس دلته رالمه. کمونست دهري وی وګورئ خلکه، دا لا ستاسو امام صاحب دی چې مقتدیان به لا څنګه داسې چېرته شوي دي چې ونه دې پخپله کېږي، ته دې خصمانه وله نه کې، بیا دې غټېږي، بیا دې کټ کېږي، بیا دې تختې جوړېږي، بیا دې په پخپله میخونه ټکولی کېږي، بیا دې کشتی پخپله جوړېږي، بیا دې کشتی بغیر د ډریور نه پورې راځي، پخپله دا چېرته شوي دي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ته وی چې ګوره څنګه ته دا نه منې چې پخپله دا دونه څنګه وشو، نو داسې دا دومره کائنات، دا ځمکه، دا غرونه، اسمانونه، وریځې، بارانونه، دا دوره نظام پخپله څنګه وجود ته راغی او څنګه پخپله چلیږي. خو پته ولګېده چې د دې کائنات او د دې مخلوقات پیدا کوونکې هم شته او چلوونکې هم شته. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې ما خپل الله پاک وپېژندو د توت پاڼې نه، د توت پاڼې نه مې وپېژندو. د توت پاڼې نه دې څنګه وپېژندو؟ وی ګوره د توت پاڼه ده، د ریخمو چینجي وخوري، نو الله پاک د توت پاڼې نه ریخم پیدا کی. د ګبین مچې وخوري، نو الله پاک د توت پاڼې نه ښایسته ګبین پیدا کی. اوسې وخوري، نو الله پاک د توت پاڼې نه ښایسته د مشک و عطر پیدا کی. چیلې وخوري نو پچی شي، غوی وخوري نو سوټی شي. نو پاڼه یو ده، خو ریخم، ګبین، مشک، پچی، سوټی دا ته څوک جوړي؟ د دې وجه نه ما الله رب العزت د دې څیزونو نه وپېژانده. لنډه ده چې دا د الله رب العزت په وحدانیت باندې دلایل دي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کئے تاسو پشک کې مما دا غسنا مما دا کتابنا نزلنا چه نازل کرد مونگا علی عبدنا پخپل بند باندے فاتو بسورت پس روڑے تاسو یو سورت من مثله پشاند دے قرآن ودو شہداءکم رو غاڑے تاسو مددگاران خپل من دون اللہ سوا دا اللہ پاکنا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فإن لم تفعلوا کچریون کتاسو داکار ولن تفعلوا او چر نشے کول تاسو داکار فاتقوا النار التي پس اویریگے تاسو دور آغنا وقودها الناسو چی خشاک دا غور خلق دے والحجارتو او کانی دی وعدت تیار کڑی شوی دے داور للکافرین دا پارا دا کافرانو. پدے آیاتونو کی د قرآن رشتینواله ذکر کئی او د نبی علیہ السلام رشتینواله ذکر کئی او مقابله چیلنج ور کئی. ربط اول کې وی اعبدوا ربکم دا الله یواله ومنه چې لا اله الا الله. اوس وی د محبوب رسالت ومنه چې محمد رسول الله. اللہ رب العزت زی پدے چیلنجو نور کئی
دلتوی خلقا کستاسو شکی چې دا قرآن مجید دا نبی علیہ السلام د ځان جوړي نو زه تاسو نران شی پاتو بصورت من مثله یو صورت روړې پشان د دې قرآن لکه څنګه چې قرآن مجید کې خپل نظام او قانون دی د عدل و انصاف لکه څنګه چې قرآن کې فصاحت ته بلاغت ته رښتینواله ده تاسو داسیو کتاب راوړی داسیو صورت راوړی کله د لسو صورتونو مطالبه کوي سورت هود 13 وتولیکا او دلته وی ودو شهداکم ستاسو چې کم مددګاران دي شریکان دي هغه ټولو ته وایي سورت بنی اسرائیل 88 وتولیکا الطویل ان تمات الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله الله وی کټول انسانانو پیریان راجمشي دا سی مثال لې دلته د یو صورت مطالبه ده کله د لسو صورتونو مطالبه ده کله د یو آیات مطالبه ده کله د یوې خبره مطالبه ده د دې مثال داسې لګي او پالوانی میدان ته ټوپ کی الک یو په یو په دوا یو په لس یو په ټول تاسو ټول لا جمع شي د قرآن مقابله وکې نو مقابله سکول نشي ځکه قرآن مجید کې چې کوم حکمتونه دي داوا پیش کی دلائل پیش کی اس تضاد تناقض شک و شبه پکې نشتا او د انسان خبرو کې خامخا مسله راځي خلق ور پورې خان دي مسیلمة الکذاب وی حضرت عمر ابن عاص لا چې اسلام نو راوړي چې دی وسره ملاو شو وی مسلمه وتوی چې سنازل شوی دي تاسو په مرګري باندې په مکه کې وی هغه وتوی چې آو یوړو کې صورت نازل شوی دی ول عصر ان الانسان لفی خسر نو مسلمه الکذاب وتوی چې داسې خو زم جوړول شمه نو د ول عصر مقابله کی وی یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرك حقر وفقر اے نولیا تو خو صرف غوګونه او سینې نو ته لکه څنګه می جوړ کو نو حضرت عمر ابن عاص وتوی والله انك لتعلم انی لا اعلم انک تکذب قسم په خدای چې تا ته خپته را چې ما ته پته را چې ته دروغجنې د سورۃ الفیل بارکه هغه سورۃ الفیل چې هغه کې الله پاک مقصدی خبره دا بیانې چې د دین مرکزونو سره مچړای کني سر و مات شي دا غي بارکه یو کافر وای الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل نشاوتوی چې کاکا چوڑیاگر ته تلې کو سورۃ عادیات چې نازل شو نو سورۃ عادیات کې مقصدی خبر ادا کړي چې د انسان مرضم خي او د مرض وجم خي او علاجم خي نو کافر وی والطواحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا والطاردات طردا والآكلات أكلا فاللاقمات لقما والطواحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا قسم می دی پا غزنانو چاړه وړه غږی پوړو غغلو سرا او بیا ډوډۍ پخې په ډوډۍ پخولو سرا او بیا په تعالی کې ماتې په ماتولو سرا ا بیا نوړې خوري په نوړې خړولو سرا ناغوته دا خوږي ته چاوي چې دوا دوسو کې وی سلور ډوډۍ دې کې څه حکمت ته مکه معظمه کې بیت الله شریف کې اغي ان توینا کل کوثر دا لیکل زوړن کړو یو کافر وتلان دی ولیکل
بما هذا قول البشر دا د بنده خبرې نه دي. نو الله رب العزت اول کې چیلنج ورکی ا دې دویم آیات کریمه کې وایي کله قرآن مقابله نشه کولی خو نشه نو منکرین د قرآن ته سزا ورکی. فإن لم تفعلوا کچرونک تاسو دا کار ولن تفعلوا او چر نشه کولی تاسو دا کار فاتقوا النار التي پس اویریږي دور آغنا دومره خطرناک اور دی چې وقودها الناس چې خشاک داغه اور چې دی نو خلق دی چې کم خلق قرآن او حدیث نمانی والحجارت او کانی دی. نو یا خو عام کانی ته مراد دی انسان سوچو کا دومره خطرناک اور دی چې د غوخه انسان سکه چې کانی وسوځي الله دې مونږ او تاسو بچ کی. خو د کانو نه بعضې وي ګوګړ مراد دی. ګوګړ وي دا ګوګړ ځکه یادوي چې دا سخت لمبې وهونکي دي ضربه لیدونکي دي بدبویي کوونکي دي ډېر لوګي کوونکي دي بدن سره جوختېدونکي دي ګرمي کوونکي دي. الله وی د ګوګړو دا غټه و پکې سوځي یا د غټو نه مراد هغه بوتان دي چې خلکو عبادتونه کړي دي. نو الله پاک بر دې مشرکانو د شرمولو د پاره هغه وسرم سوځي چې تاسو ګوره تاسو وی چې موږ به د غم نه خلاص کیږي په خپل په غم کې اخته دي. اعدت للکافرین دا جهنم د مخکې نه تیار کړی شوی دی. جهنم شته دی للکافرین د پاره د کافرانو. وبشر الذین او زیر ورکتو هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک ان لهم چې بشکا د دې د پاره جنات باغونه دي تجری چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې دونو دا غینا نهرنا کلما هر کلا رزقو چې رزق ورکړي شي من هاد دې میو د جنتنا من ثمرتن سمیوي رزقا د پار د خوراک قالوا عبدا جنتیان هذا الذي داخو آغدی رزقنا چرا کړي شو مونتا من قبل مخکد دینا واتو به او روړي بشي د جنتیانو ته دا رزق دا میوي روړي بشي د جنتیانو ته دا میوي متشابها یو شانتی پرنکی ولهم او د دې جنتیانو د پارا فیها پدې جنت کې ازواج بیبیانی بی مطهرتن پاک کړي شوی وهم او دا جنتیان فیها پدې جنت کې خالدون ہمیشہ بئی. پدی آیات کریمہ کے اللہ پاک کامل مبارکی ورکی مومنانو تا او دے آیات کریمہ کے د جنت دو ٹکٹون ذکر کئی. دے آیات کریمہ کے د جنت دو ٹکٹون ذکر کئی. دا ٹکٹونا کا ارچا سرئی کا ناری نئی کا زنانئی کا مالداری کا غریبی کا ہر تنظیم ہر پارٹے ہر نسب ہر قوم سر تعلق ساتھی الذین عام دے دو ٹکٹ دی. یو ٹکٹ سر جنت آمنو ایمان شرعی ایمان شرعی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر دا ٹکٹ تے ایمان شرعی. او دویم وعمل الصالحات دا نبی علیہ السلام طریقے
یو نارینه زنانه کې ایمان دی او د نبی علیہ السلام طریقې دي بد دا ټول جنتیان دي. وګوره وبشر الذین او زیر ورکا کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک. عمل صالح څه ته وایي؟ چې د نبی علیہ السلام په طریقې. نبی علیہ السلام یو کار څومره څنګه سټیم کړي بس یو ښځه یو سړی هغه کار هغه مرکې هغه شانتی کوي په هغه ټیم کې کوي دا نیک عمل دی. ان لهم چې بېشکه د دوی دپاره جنات باغونه دي تجري چې بهیږي با من تحتها الانهارو. ګوره لهم ذکر کو الله وستا وی دلته چې موږ پسې پټوار خانه کې په تحصیل کې یو پټي ولیږي که نه موږ څونه خوشحاله شو ویله کې انتقال ورپسې شوی دی. نو دلته چې تحصیلدار سے موږ پسې انتقال وکړي نو موږ خوشحاله شو. دا در پسې الله پاک ولیکو لهم لام د ملکیت دپاره دی. الله پاک بتا د خپل جنت د دې باغونو مالک کی. اته سوچ کوه جنات غم مکوا یو نه دی جنات بلا باغونه دي. حدیث شریف کې راځي ادنا جنتی الله اکبر اغلب الله رب العزت د دې دنیا لسچند جنت ورکی لسچند بادشاہی. حدیث کی راضی داسې بوتوي لك 10 امثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. اے زما بندا ستا د پاره د دنیا د بادشاہه لسچند بادشاہی ده او زړه د خوشاله وا چې پس باندې خوشاليږي او سترګې د یخوا چې پس باندې یخیږي. او ګور حدیث کې وایي چې بعضې بنگله بستا داسي چې یو خخته به د سرو زروي بله خخته به د سپینو زروي. او حدیث کې وایي چې ستا په بنگله کې هره ونه چې ده د هغې تنه ټوله د سرو زرو ده. د دنیا ټول سره زر را یو ځای کا د هغې مقابله کې به یو زره وګرځي. ثياب اهل الجنة ثياب اهل الجنة تخرج من اکمامها. د جنتیانو جامی هغه به د هغې بره غونچکونه الله پاک راوباسي او داسې ونې دي علیها اجراس من فضه په هغې باندې د سپینو زرو واړه واړه ګینګړي به الله پاک بتا خوشحالی. د عرش معلا د لاندې نه به هوا رالوځي اګینګړي به یو بل سره ټکراویږي د هغې نه به داسې مزیدار اواز پیدا کیږي چې د هغې موږ او تاسو اوس برداشت نشو لرلی. نو ګوره پاڼې پې هم شته میوه دانه به یې پې نو دانه چې ته به اندرپایي ودرې او هغې ته به ورخېږي د سرو زرو پالنګ به ته بېغمه داسې ناست ډډه به دې واړي چې ستا زړه وشي چې یاره دا میوه دانه خوړل غواړي قطوفها دانیه داسې هغه میوه به رانږدې شي چې ته څنګه داسې وشو کې اټومیټک به الله پاک هلته بله میوه دانه زرغونه کړي. وجنى الجنتین دان الله وی د هغې هغه میوې په شکولو کې اسانې دي. دا وګوره. او حدیث شریف کې راځي چې دا کومې زنانې دي نو د دنیا دا زنانه چې دي دا به د هغې سردارانی. د دنیا زنانه چې قرآن یې ویلي په دې باندې عمل کړي نو دا به سردارانی. نو محبوب د جنت د بیبیانو ډیر حسن بیان کو چې د جنت هغه بیبي که چېرې د ځمکې ته راتا کی نو په مخ د ځمکه به پړکا شي
او ولنسیفها علی راسها دا غي په سر چې کوم سر پیچک ته هغه د دنیا او د مافیها نه غوره دی. نو حضرت ام سلمی رضی اللہ عنہا تپوسو کو النساء الدنیا افضل ام الحور العین جی قربان د دنیا را زنانه غوره دی او کنه د جنت غوره دی. نو محبوب تو فرمایل بل نساء الدنیا افضل من الحور العین د دنیا دا زنانه چی دی دا ډېر زیات غوره دی د جنت تا زنانونه. ناغوی بما ولی جی قربان چی ولی غوره دی نو وی بسولاتهن دکه دې زنانو منځونه کړی دي وصيامهن دې زنانو روجی نیولې دي وعبادتهن عز وجل او دې د الله عبادتونه کړی دي. او حدیث شریف کې راځي چې جنت په گیټ کې بولاړی او داسې بوایي نحن الخالدات فلا نموت ابدا منگ با ہمیشہ جواندیو چرتا کے بمڑ کی گناہ. نو بیا بوائی نحن الناعمات فلا نبعثو ابدا منگ با ہمیشہ تر تازیو چرتا کے بمڑاوی کی گناہ. نو بیا بوائی نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا منگ با ہمیشہ دیو بل نگولی گو زاری گو چرتک با خپکی گنا. دینا معلوم شوا چی دنیا کے بخام خپکان رازی خلقا با بند برداشت کی او دلتا و تسوی منگ با ہمیشہ خوشالیو چرتک با خپکی گنا. یو ابیر آلا اتت عجوزن یو ابیر آلا نو محبوب تیوی دعاو که چه ما اللہ جنت تا داخل کی. نو محبوب و سر خوشتبی کوله چه دا خوشحال شی و تیوی بیگانی خو با جنت تا نزی. نو اغی غریبی جڑا شروع کلا وحی تب کی لاڑا و جڑلے محبوب دی توائے چه تا با اللہ جنت تا بوزی بیگانی با جنت تا زی خو پسیپت دا بوڑے توب بنزی پسیپت د بوڑے توب بنزی بلکہ ان انشاناہن انشاء اللہ پاک بدا ابیگانی نوی پیغل او زوانانی کی نو بیا بے جنت تبوزی. ایو شیخ سے ترجمہ کولا دیزے کی وی ابیگانی با جنت تنزی ویزے کا پسیپت د بوڑے توب کا جنت تلاڑا او د دې دک شان دغی سی غاخونه یا اینا یا کمزوری اوی ګنډیره ولا ورکړو دا بوله سوق چوپی. نو مقصد دا چې دا ابیګانی به جنت تزي خو الله رب العزت بدی په صفت د بوډه توب نه بوزي بلکې دی بزوانانی. د آیات ته ګوره کلما رزقوا منها انهار جمع ذکر کړو. نو یو د پیو نهر دی یو د غبین نهر دی یو د شرابو نهر دی او یو د خالص اوبو نهر دی. دی تولی کشپگشتم سپارا سورت محمد 15 نمبر آیات کریمہ کی دا الانہار دا اللہ پاک ذکر کر دی. اللہ پاک وی خپل ایمان خپل عمل لوڑا کنا نو الانہار دا ار زنانا او دا هر نارینه جنتی با خپل خپل ځان له نهرونی د پیو نهر بی دا وګوره د پیو به نهرونی د غبین به نهرونی د شرابو به نهرونی او غنی هرونه بستا په اړه باندې بېږي. مثال رستم کې ستاسو خپلوانی او ته د یاروسین نه رستم تزي مثال په تور او غنهر د پیو د غبین شاه منصور او مردان طرف ته بېږي داسي او ته اشاره کې متا سره ورستم تزي ګوره حدیث شریف کې وای الانهار اغا سلسبیل زنجبیل کاپور تسنیم اخلا پریدا رزقو مجهول ذکر کو او کل میں ذکر کو بیا به خبر ډیر وګدیږي لکه چې دا ټکی ټکی وایو خو لکه دی کې عام خبره ده چې ستاسو خوخي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم الله وی چې ستاسو خوخي استاد دا به پکی استاد دا شی به پکی
نه خو خدای پاک وي استاد ته پکې سویمه ده ولکم فیها ما تشتهی انفسکم الله وی ستا د پاره باغ سي چې ستا زړه غواړي جبه نه یادي ستا پړه باندې څه خواږه لګي په زړه انو چې په جبه څه غواړي خو خامخا درکړي دا ولي وی تاسو ټول به د خدای پاک میلمانه الله دې موږ خپلو میلمنو کې راولي نو بېغمه به نو یطوف علیهم ولدان مخلدون رزقو ته ګوره بس ته بېغمه ناستې پخول سړول نشته بس دا ښکلې ښکلې هلکان په صفت تالکوانې به همیشئ کروڑونه کاله به تیر شي اکه شان وي دا نه چې کله به ورته شپیلي وي کله به ورته ډیسک ډبې اول به راځي نه چې راځي نو په تندکونو به راشي داسې به هم نه چې ګنې مثال ګیلاس کې دله شربت چولي او ګوته پکې ورښکته کړي چې الټی دله درشي نه ګیلاسونه به هم ښکلي شربتونه به هم ښکلي خادمان به هم صفایي من ثمرتن رزقا نو چې تاله روړي فرشتي به تاله میوه دا نه روړي ته ورته چې دا خو ما اوس وخوړه تا ته به وي ساده ګولې که نه دا چې تا وختي وخوړه که نه لږ مخکې دا خو د هغې په شان تا ته ښکاري خو کل اخرى فاللون واحد والطعم مختلف رنگ دا وختینی د رنگ په شان دی او خوند او ذایقه بالکل د هغې نه بدله ده واتو به متشابهه او بیبیان د دنیا دا چې دي نو دا به الله پاک د دې هر قسم بیمارونه او د دې بنیتونه او د دې کنزلونه او د چغلونه دا څومره نقصانات چې په زنانو کې دا به مکمل الله پاک د دې نه وباسي خو د آخري نعمت ته وګوره لکه ستا بنګله م شته الله اکبر پای کې ښکلې ښکلې ونې م شته پای کې نهرونه م شته په هغونو باندې میوه دانه م شته ستا خادمان هم شته ستا سره بیبي م شته ښکلې اوس تا سره غم دی چې هسې نه مړه شو یا څه چلو شي دې ځای نه لاړ شو الله وهم فیها خالدون مرګ له به مرګ راشي د جنت او د جهنم په منځ کې به دا مرګ د ګډ په شکل کې ودري یا اهل الجنت هل تعرفون هذا اے جنتیانو دا پیجنې دا څه شی دی نعم الموت او الله پاک دا مونږ پیجنو دا مرګ دی یا اهل النار هل تعرفون هذا دوزخیانو دا پیجنې دا څه شی دی او الله پاک دا مونږ پیجنو دا مرګ دی نو دا مرګ چې الله پاک ول د ګډ شکل ورکړي فرشتو ته به اډرو شي نو اب حلال کړي شي اعلان به وشي یا اهل الجنت خلود اے جنتیانو همیشه د پاره جنت کې اوسئ لا موت مرګ ختم شو یا اهل النار خلود لا موت اے دوزخیانو ټول عمر دوزخ کې اوسئ مرګ نشتا اعلان بوشي ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ہمیشہ با جوڑیے نہ جوڑا کیگے بنا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا ہمیشہ با جواندیے مڑکیگے بنا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا ہمیشہ با زوانان یہ بوڑاگان کیگے بنا دنیا کے خدا سی بندہ اول خڑپوسی کی سوکوی کوکا دے سوکوی کوکے دا خکولی ممون ولا ورکی علویگی نو چی لویشی نو بیا زوانش نو بیا رورو نور لویگی نو بیا چشمی واچی نو بیا کونٹی شی وسرا نو ملے ٹونٹی شی نو لنڈ دا وی جن کا نقشہ تا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا کیسا دیکھاتا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی
ان کے بالوں پہ غالب سپیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. اللہ به اعلانو کی چې دلته به دادا کېږي بابا کېږي نه، زنانو ته به وي ابی کېږي نه، بس ټول عمر به ځوانئ. او بیا به الله پاک وي هل رضیتم، خوشحاله جنتیان به وي یا الله پاکه اوس پم نه یو خوشحاله، خدای پاکه تا خو موږ له هغه سره راکړه چې مخلوق کې دې چاله نه ورکړي، زموږ په خلقو چې څه خواږه لګي نو موږ ته میلاویږي. الله پاک وي یو سم سیز دله در کوم ښه. جنتیان وي خدای پاکه چې سم سیز بسی نو هر څه سم سم دي نو. احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا. اے زما بندگانو زبستا سنا ہمیشہ ہمیشہ خوشحال ما چرتا کے بخپا کی گمنا. اللہ دے زما استا سنا خوشحال شي. نگور آیات کریمہ کې د جنت دو ټیکټونه دي او الذین خو ته ګرامر کې وې کنه چې دا عام دی، لکه څوک ذکر کی نه چې پلانې پاټې والا پلانی تنظیم والا ای اره پاټې والا چی ار تنظیم والا چی، خو چې خپل ایمان ای او خپل عمل ای نو بس اوګد جنت ته خډیر لوی جنت ته ټول خلک په پکې او طرف ته پراتی چا سره بنیتی مکه خدای ټول جنت ته بوزي. آمین. ان الله بیشک اللہ پاک شرم نکی، اللہ پاک نشرمیگی ان یضربا دا چی بیان کی اللہ پاک مثلا ما بعودتا سمثال دماشی فما فوقها یا غٹ دماشنا فاما الذین پس ہر چا کسان دی آمنو چی مان راوڑ دے فیعلمون پس پوہیگی دی انہ الحق چی بے شک دا مثال حق و رشتیا دے من ربهم دا طرف دا رب دوینا. واما الذین کفروا اور بے شکا کسان چی کو پرے کڑ دے فیقولون نوائدوی ماذا اراد اللہ سشی اراد کڑ دے اللہ پاک بہذا مثلا پپیان دی مثال سرا سیراد کرد اللہ پاک پدی مثال سرا یدول به بیلاری کیگی پدی مثال سرا کثیرن دیر ویہدی او ہدایت ممی به پدی مثال کثیرن دیر وما یدول به او نبی لاری کی پدی مثال الا الفاسقین مگر نا فرمان خلق. اس دے آیات کریمہ کے اللہ رب العزت د مثال حکمت بیانی چی اللہ پاک د خلقو د پویا کولو د پارا د خلقو د ہدایت د پارا قسمہ قسم مثالو ذکر کی. کله چې مخکې مثالونه ذکر شو د ظلماتو د رعد د برق یا رستو مثالونه راځي سورة حج ترلیکا سورة حج 73 یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. د مچ خبره درستو یادارنگی سورة انکبوت لکھ 41 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت د جولاگی خبر دا نو کافرانو وی دالا سم دا اللہ پاک کتاب دے دے کہ خود باران خبر دا د گڑز گڑز خبر دا او دارنگی د تیارو خبر دا او د مچ خبر دا. نو اللہ رب العزت وی چې مقصد پکې بندستا پویا کول دی. الله رب العزت خلق پویا کوي، کده ماشی خبره کی دې پویا کوي او کده آتی خبره کی اخر کې الفیلو سورة الفیل چې دی کده آتی خبره کی او کده ماشی خبره کی
مقصد په دې مثالونو کې ستاسو پویا کول دي او امتحان در باندې الله کوي. ورته ان الله بشک الله پاک حیا نه کوي شرم نه کوي، بشک الله پاک نه شرمیږي ان یضرب دا چې بیان کی الله پاک مثلا ما بعودتن سمثال د ماشی. الله رب العزت د خلقو د پویا کولو د پاره مثالونه ذکر کی قرآن مجید کې. نو ګوره چې کم خلق مؤمنان دي هغه وی یا الله ستا لاک لاک شکر دی په دې خبره باندې خپو شو چې د کافرانو علامه او خوونه دراته مخولو او مثال دراته مخو. خدای پاک ستا لاک لاک شکر دی چې د منافقانو نخي نشانی او خوونه دراته مخولو او د منافقانو مثالونه دراته بیان کړو. فاما الذين آمنوا پس هغه کسان چې ایماندار دي فیعلمون انه الحق من ربهم نو پس پویږي دي یقین کې دا مؤمنان چې بشک دا مثال حق دی د طرفه د رب د دینا. د دې مقصد دا شو چې دا د دې مثال پیدا ذکر کی چې د مؤمن د ایمان تقاضا دا چې بس دې به د الله خبرې مني د محبوب خبرې مني چو چرا بنکی خپل عقل ته به نه پلی لکه اوس ګور عقل خداوي چې تا موزي په خپو کړی دي نو د لاندې په مسوکا او حدیث او قران ته تداوی دین ته تداوی چې نه د لاندې طرف باندې به مسه نه کې د باندې طرف باندې به مسه کې. نو دې مقصد دا شو چې د مؤمن کار داري چې دې بخپل عقل ته نه ګوري بد د کار بدای چې خدای پاک او رسول څنګه وای نو مان نه. او چې کافر دی نو د کافر کاردار چې دې اعتراضونه کوي. واما الذين كفروا هر چا کسان دي چې کفر کړي دي فیقولون نو پس وای دوی او ګور دې آیات نه دا معلومه شوه چې خبره یو ده یو خبره ده د ماشي مثال دی خود چا د پارا د هدایت ذریعہ ګرځي. خبره یو ده خود چا د پارا د هدایت ذریعہ ګرځي او د چا د پارا د گمراهۍ سبب ګرځي. فیقولون نوای دا کافران په اعتراض کې ماذا اراد الله سیرا د کړه د الله پاک بهذا مثلا پدی مثال سرا یضل به کثیرا بیلاری کیږي پدی مثال سر ډیر. الله پاک په مثال کې ماشه ذکر کو نو ګوره ماشه د الله پاک په مخلوق کې مونږ تړو کې مخلوق کاری وګوره کار پکې ډیر دی ځکه دا ماشه چې دی نو د شپږ پیری او دوی وزری دي دا ماشه نه دی د شپږ پیری او دوی وزری دي ایو سنبد وسره خړقم چې دی اوهو کله کله وی لکه میخه مړ شو غوی په ټوپونو شو ډاکټر چې راشي وی دی ماشي چې چره دی اوس ماشي ته وګوره اتی نه دی اتی سونه غټته کله کله ولدی انجکشن وی بس راوي پرزي دا اوس خلک نوی ډنکی راغله دی منکی راغله دی دا ډنکی منکی دی شپږ پیری دوی وزری دی یو داسې ستند وسره کنه چې د انسان سرمنه خو په ګرمه کې ته خپل مخصوصه چر وخت استنی وی چې کله بجلی نه اخو ته خپل مخصوصه خو زموږ دا سرمن سکه د میخه دا سونه غټه سرمن ده میخه کله کله پټو پونو شي نو چې موږ وګورو ډاکټر ولا راولو یا په خپل پاسو نو چې تماشي پیناستی او خپل انجکشن ورته برابر کړي. دا الله رب العزت مخلوق ته میغه وتی پسکه چې غزان ته سپر پاور وي اغه الله پاک د دې ماشي په برکت باندې سپر کړي. ا کمانډوز بمانډوز خو ور ټول داسې کړ چې زړ لرګي کړو ویني چې ټول اوس کلی نمرود دی یادم نمرودو د نمرود چې سونه پوجانو نو دا ماشي په ور پرې خودل او چې کله کم مشر نمرود دی نو دا غنه وینه نسکی دا غوي پوزه کې دن لاړو په دماغو کې ولا کار کو ځکه دا غالته ډیر کارو
دې ځان رسی. نو الله رب العزت وی چې ګوره ته دې ته ګوره که ماشي دی او که مثال دا خو بلا ګوړي دی. دا الله رب العزت قرآن مجید کې ذکر کوي، دا ټول د الله مخلوق ته، خو دا مثالونه چې الله ذکر کوي نو تا پې پوهي. خو زه چې کوم نیکان خلک هغې وي خدای پاکه شکر دې موږ دې پې پوه کړو، او چې کوم دماغ الټه پلټه دي نو هغې لا ګمراه شي. وما يضل به الا الفاسقین، نه ګمراه کېږي مګر نافرمان. یاره نافرمان چاته وي؟ الذین، تعریف الفاسقین، الذین نافرمان اغا خلق تے، ینقضون چه ماتی عهد اللہ لوز دا اللہ پاک، من بعد میثاقه رستو د مضبوط والی دا غینا، رستو د پوخوالی دا غینا، ویقطعون او پریکی دوی او کٹکی دوی ما آغسو امر اللہ چه حکم کرد اللہ پاک بیہی پاغسیز باندے ایو سولاد یوزے کولو د پیوست کولو د ادا کولو ویبسدون اروانی کئی دوی فی الارض پزمکا کی اولئیکا دغا کسان هم الخاسرون، هم دوی پورا تاوانیان دی پا دنیا و آخرت کے. دی آیات کریمہ کی سخت زورن ورکی پا دریو کارونو باندے. نمبر 1 سوک چه وعده خلافی کئی، کمی خزی کمی سڑی چه وعده خلافی کئی. دویم چې کمی خزی کم سړی خپلوانو سره خپلولی نه پالی، چې کمی خزی کم سړی خپلوانو سره خپلولی نه پالی. او دریم چې کمی خزی او کم سړی روانی کوي نو الله پاک وی هم الخاسرون، پورا تاوانیان دی دا خزی او دا سڑی، دا که هر سو که او که دا هر زی گورا. الذین لکه ما و تاسو تا پاکی دا سبق شو چی مومن خزا او مومن سڑی با وعده خلافی نکی. مومن خزا او مومن سڑی با خپلوانو سره خپلولی نکٹ کی. مومن خزا مومن سړی با روانی نه کوي. الذین فاسقان هغه کسان دي نافرمان هغه خلق ته ینقضون چې ماتوي دوی عهد الله وعده د الله پاک من بعد میثاقه رستو د کلکوالي د هغې وعدې نه. د دې نه کومه وعده مراد ده؟ نو د دې نه یو خو دا وعده مراد ده چې الله پاک د ټولو انسانانو نه د عرفات په میدان کې په وادی نعمان کې د آدم علیہ السلام د شا مبارک نه دا ټول انسانان د میگو په شکل پیدا کړو، عقل ولا ورکو. سورت اعراف 173 وتولی کا اللہ پاک وتے وی الستو بربکم، تا وعده ده الستو بربکم. اللہ پاک د دې ټولو انسانانو دا وعده غستی ده تاسو رب نه ما. ټولو انسانانو په یو आवाज وی یا الله پاک ولنا ولنا، خدای پاک زمونږ خو رب ته نو ستانه بغیر خو خدای پاک زمونږ د سو رب نشته. اسی مثال لګا نه پوهه کول د پاره د سیډي کا کوله تاسو لیدلې کا دا غنی دا کمپیوټر کې چې خلک کا کوله غونته ورکی پاګه کا کوړي کې ته ډیټا واځي کنه کلیک کې څومره بلار څه پکې راځي. نو دا سیډي کا کوله چې
یا دا میموری کارت نی، میموری کارت خو پیژنې کنه دا میموری کارت چی نو پدې کې 64 جریبه ومي 32 جریبه 32 جریبه پکې می اوس 32 جی بی 64 جی بی اوس پدې باندې لیکلي 128 جی بی 128 جریبه زیاده پکې وي 128 جی بی کې د هر څه تفسیرونه راځي، حدیثونه راځي، فقه راځي، میراث مسلې راځي، ټول کتابونه پکې تا چول شي. نو چې انسان 128 جریبه زی کې دونا جی بی کې دون هر سره اوستی شي نو مالک الملک الله اکبر اغم داسې کولی شي. نو دې ټول وتوی ولنه نو خدای پاک د دې وعده د کلکوالي د پاره ټیم پټیم پیغمبر کتاب نو مونږ ته قرآن دې په دې وستا سورہ به اوس خلکو خبره غړا وړا کړې ده. دویم دا وعده ده چې د ټول پیغمبرانو نه الله دا وعده غسته و چې خپل امت ته بوای چې کله نبی علیہ السلام راشي کنه او تاسو یې نو ګوره تاسو به معنی بس اسانو لیکره دینه مراد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. عهد الله نه مراد کلمه ده. فلا اله الا الله کې مونږ الله سره دا وعده کړی ده چې خدای پاک استا حکمونه به منو، تا به په ذات او صفات کې یو منو، احد به منو. خدای پاک په ذات او صفات کې به تا سره مونږ شرک نه کوو. محمد رسول الله پدې کې مونږ دا وعده کړی ده چې غم خادي کړه وړو دا ټول به د محبوب په سنت طریقو کو. ادا وعده نه ده دا که تاسو خیال کړی نو موږ چې د ماشومانو ته وایا ایمان مجمل وقبلت جميع احکامه نو کوکا کوکې وی وقبلت جميع احکامه نو ګوره خبرې شروع کړې اوس بوډۍ شوه او بعض وی دا د خپو دعا ده، دا د خپو نه د سر ته وردن نه کوي، سر ته دماغو ته وقبلت جميع احکامه دا مې دې پوروي چې تو سګوره کنه ویسا کیسو معنی ته وقبلت قبول خو پیژنې کنه وقبلت جميع احکامه خدای پاک ما ستا ټول احکام قبول کړی دي منلي دي. نو وعده کې ته د خدای احکام مانی، غم کې مانی، شکل کې مانی، اخلاق کې مانی. خدای پاک درته وی صبر کوا ان الله مع الصابرین او ماشاء الله بس بڑ پیش رهایی شوی صبر مبر وقبلت جميع احکامه داس ور پسې ځه. نو بد دینه مراد عام لوزونه دي. تا یو انسان سره لوزو کو ته به حیران شي، کافر سره دی لوزو کافر سره دای به خیال ساتي. ولیکا حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا غپلار یمان رضی الله تعالی عنہ د مکی معظمین مدینه منوره تتلل ابو جهل پتور راواړو لا نبزه دیو ته منګه صرف زولتا مرګری کی کو سردا سے نه چې تاسو سره و جنگ کو. ابو جهل وی ما سره وعده وکي چې تاسو باغی سره داسې نه شریک کیږي چې موږ سره جنگ وکي. وی ټیک تا نو دی دواړه چې پلار ازوی لاړلو نو محبوب دی بدر مسله و بدر جنگ بدر وګورخه مرګری کم مرګرو ته ضرورتو ادي وته مينتونو وکړو موږ تاسو سره په جنگ بدر کې شریک کیږو. موږ باندې هغه تور داسې کړي وا نو موږ خدای د وجه نه هغه سره دا وعده کړي وا وته وی هغه کافر دی تاسو باندې تور راړولې وا خو چونکې تاسو وسره جبه کړي دی لوزم کړي دی وعده مو سره کړي دا تاسو پلار ازوی موږ سره په جنگ بدر کې نشي شریک کېږي. تو ګور الله وی تا وعده وکړه انسان سره دی وعده وکړه جبه دی وکړه خپل جبه ماتوا خپل لوز ماتوا خپل وعده ماتوا. د حضرت معاویه رضی الله عنه سره مرګری دي صحابه کرام دي په رومیانو سره جنگ او جهاد نو دی په بارډر باندې ناستو نو چې کم ټیم مقرر وکنه
لکه مثال سبا ټیم ختمیږي نو دی لوگ وانتا کې بارډر کراس کو د ټیم نمخ کې بارډر کراس کو او حمله پټیم وکړه کافران تیار نو خبر نو چې دی په ورله پټې مې حمله وکړه خو بارډر یې کراس کړی بیٹې مو نو بس دړادړ زیونه قبضه کول ډېر ښکلی سرو سپین ارس میلاو شو حضرت عمر تنو ورپسې مرګرې ولېږو ناغه به چغې ویالې الله اکبر الله اکبر قفوا عباد الله قفوا عباد الله وفاء لا غدر الله اکبر الله اکبر قفوا عباد الله سٹاپ ادریږي اے د الله بندګانو مخکې مزه وفاء لا غدر عهد الله تاسو د خپل وعده خیالو کې دوکي مکوي نو ګور هغه ګټل ازمکه نه وي هغه ټول کافرو ته بیا پرې خو دي الله وی د مؤمن شان بدای چې دې وعده خلاف ني ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ذمه خبره مؤمنان مسلمانان بد الله خبر منی الله ورته ویلي چې دا پلانې کار کوي اصلي صل رحمی الله وتوی خپلوانو سره خپل ولی پاله دی وی خجی اگر چې ستاړه نه منی ستا مزاج او طبیعت نه منی الله تعالی وی چې ګوره خبردار خپلوانو سره بخپل ولی نه کټ کې ولی کم زنانا و نارینا چې خپلوانو سره خپل ولی کټ کئ الله وی دا ټول نا فرمان دی دا ټول وی تاوانیان دی اگر چې ترجمه کئ اگر چې تبلیغونه کئ اگر چې جهادونه کئ ته دې آیات ته ګورئ سر کی وی الفاسقین اخر کی وی هم الخاسرون بریکټ باندې فاسقم شوی خاسرم شوی چې خپلوانو سره خپل ولی نه کې داوی کنه فضائل خود دون اوریدلی د بوجې ډډکی کړی دي څوک چې دا غواړي چې الله زما په عمر کې برکت واچي الله زما په رزق کې برکت واچي فلیصل رحما پکار دي چې خپلوانو سره خپل ولی پالي دا څومره خپلې وظیفه ده استادی وظیفه راکړه چې خدای مرزق کې برکت کی نو کاکا خدا نه خپه دی او کاکا څنګه خپه دی کوکا ته وې کوکا ته ورشه کاکا ته دی आवाज کا کڼپت مونږ سره نه لګي ګوره دیوی زمونږ سره نه لګي او کنه ته کشمیر ته مونږ تعلیق ولته د تشکیل کو دونه غونته به ورشه کاکا ته आवाज وکا استاد دې سره زمونږ نه لګي نو استاد چا سره لګي دونه غونته کې دی اوس نه سره نه لګي لکه دا تربیت ته دلته وی چې ته غواړې چې خدای پاک ستا رزق کې برکت واچي نو فلیصل رحما خپلوانو سره خپل ولیو کا لا يدخل الجنه قاطع زاد الطالبین په یاد کړل دي نو سکه امامتی پی کیسو لا يدخل الجنه قاطع دا بل چاته وینو جنت ته بنځي سوق چې خپل ولی کټ کئ نو جنت ته چې نه دی جنت هم نه دی وختو بخته ته خپل ولی به کټ کئ لیس الواصل بالمکافی خپل ولی پالون کې دا نه ری چې ګنې هغه د سره خسلوک کئ نو تو سره خسلوک پکې ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وګوره لا واصل سوق دی هغه سوق ته چې تا سره خپل ولی کټکی خو لکه ته به سره خپل ولی پالي من وصلني وصله الله دا سل رحمی به ولاړی او وی به خدای پاکا چا چې ز پاللې ما خدای پاک هغه خپل جنت سره یو ځای کی نو خپل ولی پالل دادی چې خپل تا سره ظلم کوي زیاتی کوي ایوی وعف عمن ظلمک سل من قطعک عقبرت موتوی یا عقبہ اے زما ملګریا سل من قطعک هغه چا سره خپل ولی پالا چې څوک تا سره کچی کوي خانه کوي کټ کوي
لکه موږ په شان خبره وکړه چې قربان زه خو خپلوانو سره خپل ولی پالمه و د هغه طرف نه ډبلنګ دی ظلم زیاتې اړې راله کباب کو ای واعف عمن ظلمک خیر دی که څوک هر څه کوي که نه ته د الله پاک د رضا دپاره څه کوه معافي کوه بس دا ویقطعون الله وی فاسقان نافرمان ښځې او سړي هغه دي چې ویقطعون کټ کوي ما هغه څه امر الله به ان یوصلا چې حکم کړی دی الله پاک پاغې سره د پیوست کولو الله وی صله رحمي وپالئ او دې صله رحمي نه پالي او دریم ویفسدون فی الارض روانی کوي دی په ملک خلاف شریعت کارونه کوي شرکیات کوي بدعات کوي رسومات کوي میلسونه کوي غلاګانی کوي قتل کوي زنا کوي جواره کوي ناپ تول کې کمی کوي دا ټول فساد فی الارض دی شوکی کوي دا سور پسې ځه دا ټول لیکلي دي ويفسدون فی الارض بالمعاصی گناہونه کول دا په ملک رواني کول دي ويفسدون فی الارض اروانی کوي په ملک اولئک هم الخاسرون اولئک دا وعد خلاف دا خپل ولی پرې کوونکی دا روانی کوونکی هم الخاسرون هم دی د ټاپ تاوانیان دی په دنیا و آخرت کې تاوان دا نه دی چې بنډلې ګرانې خرڅې نشوي تاوان دی داري چې خپلوانو سره خپل ولی نه پالې داري د دنیا او د قبر د آخرت تاوان دی الله دې مونږ او تاسو ټول د دې تاوانونو نو ساتي کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک نه کیف سرنګ تکفرون انکار کوي تاسو بالله د الله پاک نه وکنتم امواتا او حال دادی چې وې تاسو نش ستاسو نوم نشان نو امواتن نوې مړوې فاحیاکم پس ژوند کړه الله پاک تاسو ثم یمیتکم بیا بمړکی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بژوند کی الله پاک تاسو لرا ثم بیا الیه خاص دی الله پاک تا ترجعون ورگرزول بشیتاسو دے آیات کریمہ کے اللہ پاک خپل یو نعمت ذکر کی چو گورا اے زنانو اے نارینو تاسو ما ټول د نشنشت کړی بغیر د تاسو د مطالبینا د درخواست نه د مینت نه الله پاک تعالی سونه خپل وجود در کړی دی ربط مخکوی یا ایوہ الناس عبدو اے دا دنیا خلقو دا اللہ عبادتو کے اس وی زکر دا اللہ عبادتو کے چی دا نعمت در باندے کردے چی تے پیدا کردے تالے وجود در کردے زکر دا سمر نعمتون چی دی دا سمر نعمتون چی اللہ پاک پا منگ باندے کردی دا غټول نعمتونو بنیاد دا نعمت دی او چې بندنینو نعمتونه دي کنه زمونږ دا وجود چې دی دا د نورو نعمتونو د پاره یو بنیاد دی نو دې کې د الله پاک قدرت هم دی چې مړه کول پیدا کول دا د الله پاک کار دی وګوره او د قیامت اثبات پکې دی چې کم ذات من پیدا کړیو ابا مړکیمو او هغه بامزان ته ودریمو کده چاړه خي او کبدی ثم الیه ترجعون پټیدل تختیدل روکیدل نشتا چیزی نو الله پاک مخله ورزی او تو ګورا کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو دا تپوس د ځان پویا کولو د پاره نه دی بلکې دا تپوس د زورنې د پاره دی چې پو ته وګوره کیف تکفرون بالله دی مانو ته ګوره
سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د وجودنا رد پک منشتو باندې چې د سره د الله ذات نه مني سرنګ انکار کوي تاسو د الله د ذات نه اے دهریانو کیف تجحدون وجوده عربی لیکنو کیف تجحدون وجوده سرنګ الله پاک د وجود نه انکار کوي رد کی پک منشتو ایوی سنشتا داسې جیب دي دا چینیان نه دي کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله د وجود نه دویمه معنا کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله پاک د یووالینا ډیر خلک داسې شته الله پاک منی خو الله پاک په ذات او په صفاتو کې یو نه مني الله به عجیب دي او عام معنا دا ده چې بعض خلک الله مني خود الله نه مني او دا ډیر خلک دي بعض خلک الله مني خود الله نه مني ای پښتو کې به وایو دا الله خبرې نه مني دا ول خدای ماشي ذکر کو تو ګوره خدای خبره تو ګوره حافظه نور پریدا چې اوسړې مون نه مني روزه نه مني حج نه مني زکات نه مني هغه نه مني پریدا دې نږدې سره ولګوا چې څوک د الله پاک دا خبره نه مني چې دا ول الله پاک د ماشي مثال ذکر کو نو کیف تکفرون بالله الله وی کافر شو نو چې ماشي نه مني چې خدای په قران کې ماشي ذکر کړی دی د سل ذکر کړی دی دا نه منم نو چې د ماشي نه انکار کی نو کافر کیږي چې د قران نه وبند انکار کی غسر بلا چې سکی کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله نه تاسو ولې د الله خبرې نه منئ کنتم امواتن وکنتم امواتن او حال دا دی چې تاسو نشوي مونږ ټول مخکینو کنه د پوخانه منګیو مخکینو دار انسان ابتداشته خو انتهای نشته مونږ د روکی ګناه کسړې پټي زری زری شي کنه که دریاب کې میان خوري که ځنګل کې زمری خوري که چته پیایې کې ډز ادي پټي زری زری شي کنه ایره میره شي روکیږي نه ها چې نوې نو خدای دې شتکولی شي ګوروتا اموات موجود نو لکه هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سوره الدهر اول وتولika فاحياكم في الدنيا دا اوس چې مونږ یو کنه دا اوس په احیاکم کې مونږ یو ښا دا چې اعلانونه کیږي نو ثم یمیتکم ایماندارو پلانې ماشاء الله دی وبخي ثم یمیتکم بیا بمړکی الله پاک تاسو لرا خدا ثم ورپسې ثم نه دی دا ډېر وګت ثم دی اته خدا اړو کې ثم ښکاری دا د بابا آدم علی السلام نه والد 2022 لا روان دی ثم دی دا دومره وګت ثم دی ګورا اته خدا تا تړو کې ښکاری ثم یحییکم دا ثم روان دی دا د بابا آدم علی السلام نه تر 2022 لا ثم دی اوره موږ ته به څومره ثم کیږي ثم بیا یحییکم ژوند کوي با الله پاک تاسو لرا دا وګوره دا الله پاک ذکر کوي ثم الیه ترجعون بیا خاص دی الله پاک تا ورګرزول بشه تاسو پټېدل تختېدل رکېدل دی نشتا چې زیزینو الله پاک لبورزي الله دې زما استاسو دا یقین نصیب کی هو الذی خاص الله پاک اغذات ته خلقا چې پیدا کړی دی الله پاک لکم ستاسو د پیدې د پارا ما اغسو فل ارض چې پزمک کې دی جميعا طول ثم استوى بیا الله پاک اراده او فرمایلا الى السماء اسمان تا فسواهن نو برابر جوړ کړو الله پاک
سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او دا الله پاک په هر سیز باندې پوهه دی. اوس دې آیات کریمه کې الله پاک په مونږ باندې دویم نعمت ذکر کړي. دې آیات کریمه کې الله پاک په مونږ باندې دویم نعمت ذکر کړي چې د دنیا دا سدي کنه دا ستا دي. اسمان ستا د پاره دی، نور ستا د پاره دی، وریا ستا د پاره ده، باران ستا د پاره دی، کړمار ستا د پاره دی، ځمکه ستا د پاره ده، غوا میخه ګډه بیزه ستا د پاره ده، ګبینان ستا د پاره. د دنیا چې څه څیزونه دي که نه دا ټول ستا دي او ته د الله یې. دی به ستا خدمت کی، ته د الله ر دین کار کوه. عنوان الآیا تعارف ته الله پاک هم دی. الله پاک خپل انټروډکشن کوي، تعارف کوي چې بنده ما وپېژنه که نه زه ستا داسې الله یم. آیات ته ګوره، اول کې وی خالق لکل شی هو الله، خالق لکل شی هو الله، د هر څه پیدا کوونکی الله، لا اله الا الله. اخر کی وی عالم بكل شيء هو الله، په هر څه باندې پویا یو الله، لا اله الا الله. آیات ته سوچو کا، بس دا یو آیات وایو نو خیر دی. هو الذي خاص الله پاک غزاد ته، خاص الله پاک غزاد ته. الله خپل تعارف کوي، بنده ما وپېژنه کنه. خلق چې دی الله پاک پیدا کړی دی، لکم ستاسو د پیدې د پارا. انسان اشرف المخلوقات ته، انسان اشرف المخلوقات ته. مونږ ګوره اشرف المخلوقات یو ښه، ځکه دا څه چې دي که نه دا ټول الله پاک د دې انسان د پاره پیدا کړی دی. وسخر لکم الشمس والقمر، الله پاک وی ستا د پاره منور اسپومه پیدا کړی ده. وسخر لکم اللیل والنهار، الله وی ستا د پاره مې شپه پیدا کړی ده، ستا د پاره مې ورځ پیدا کړی ده. نو دا ټول الله پاک ستا د پاره پیدا کړی دي، دی ستا په کار کې لګیا دي او ته به د الله د دین د پاره لګیا یې. نو ته الټا پلټا چلیږي چې خدای پاک تعالی څه پیدا کړی دي ته په هغې کې لګیا شوې. الټی دنیا ستا د پاره ده او ته د آخرت د پاره. الدنیا خلقت لکم، دنیا ستا د پاره ده. وانتم خلقتم للآخره، اتاسو قبر آخرت له تیاری پکې وکړي. کونوا ابناء الآخره ایها الناس، اے ټولو خلقو کونوا ابناء الآخره، آخرت والا جوړ شي. ولا تكونوا ابناء الدنيا. دا وګوره الله پاک وی خلق لکم، الله پاک ستاسو د پیدې د پاره پیدا کړی دي. دا څومره چې سدي په دې کې پیدا ده، خو څه کې ښکاره ده او څه کې پټه ده، څه کې د خوړلو پیدا ده نو څه کې د څکلو پیدا ده، هر څه کې پیدا ده. خو څه موږ ته ښکاري او څه موږ ته نه ښکاري. یو پیدا خدا ده لویا پیدا، لکه مثال دا ماشی شو، مچان شو، دې کې هم پیدې دي خو موږ ته ښکاري نه. وی دا چین والا نه دي، وی دي یو پیر داسې سپری وکړه په جازونو د پاسه نه چې دا څومره ماشي و که نه دی ټول ختم کړو. نو په چین کې یو بیماری خوره شوه. نو چې بیا چین والو ریسرچ او تحقیق وکړو، نو هغې وی چې په دې فضا کې او په دې هوا کې داسې جراثیمي خطرناک چې هغه د دې ماشو په وجه باندې ختمیږي. نو بیا د نورو ملکونو نه ماشي راوستل او ساتل په هوا کې پرېښودل. د دارالعلوم دیوبند چې کوم ښکلی محتمم مولانا محمد طیب صاحب رحمه الله رحمتا واسعه، د دارالعلوم دیوبند چې کوم محتمم
ناغه فرمای چې موږ سره ځنګل کې به وي شادوګانو نو تنګول به یې کولو نو هغې ته بیا لکه زهر واچولی شي ډوډۍ کې نو چې شادوګان نه له ډوډۍ بوی کړه نو یو بل ته داسې اشارې وکړو چې هلکه خورئ ما نو لاړلو او یو قسم واښې راشکولو لاس کې نیولو ډوډۍ وخوړه ښه ډېره د زهرو ډکه ډوډۍ وخوړه او ورپسې هغه واښه وخوړل نو د هغه واښو اثر دا و چې هغه زهرو اثر یې لکه ختم کو دا وګوره خو یو لویه پیدا په دې څیزونو کې دا ده چې تا ته قبر آخرت مخې ته شي لکه تا د دنیا مار ولیدو نو عبرت دې واخله چې بی قبر کې او آخرت کې به داسې ماران د هغه زنانه د مارۍ نه تاویږي چې هغې له خدای پاک کالي ورکړي او دې ته زکات نیستی او اوس خو ورته بهانې کې دي وي که خدای پاک هم نه پوهېږي لکه خدای پاک سره دوکې دړاکې کوي داسې دا خلک هم خدای پاک سره دوکې دړاکې کوي انګور له به لس تولې کالي کړي نو چې مسلې ووري نو انګور ته به وي داسې به وکړو چې استاد وي چې په 9 تولو باندې زکات راځي فلم يؤدي زکاته مثل له شجاعا اقرع چاله خدای پاک مال ورکړي او دې ته زکات نه وباسلي خدای پاک په ولر دې مال نه مار جوړ کی الله پاک په دې مال نه مار جوړ کی او دې غاړه نه به ول خدای تاو کی هر خطرناک گنجی مار دی شجاعا اقرع گنجی مار وي لکه دون زهر دی چې په سر ولا ویختم نه پریدي ویختې ولا الوزول دي ډېر زهر د وجنه نو دله بټک ورکی دی خزل بټک ورکی او تبوي انا مالک وانا کنزک انا مالک وانا کنزک زستا مال ما او زستا خزانه ما دا وګوره نو چاله چې الله پاک مال ورکړي او دې د هغې زکات ورنکي نو مار به ترې جوړېږي نو هسې ته ووایه چې اوس موږ سبق ته ناست یو او غټ مار او گنجې مار خو په توپ وله که چې ته مار بچوړي م راټوپ که که نه نو ټول به تښتو مار بچوړي نه خلک یریږي نو چې غټ ماري نو تا ته وي لکم دې مار لړم کې پیدا ده انغري کې اور بلې گیس باندې اور بلې دا اور د جهنم اور د پاره عبرت شکنه یاد کا چې بای دی اور ته موږ نشو ټینګېدی نو جهنم اور ته به موږ څنګه ټینګ شو بای د هغې نه خو بچاو پکار دی لکم الله وی دی هر څه کې ستا پیدا ده خو څه تا ته ښکاري څه نه ښکاري هو الذي خاص الله پاک هغه ذات دی خلقا چې دی الله پاک پیدا کړی دی لکم ستاسو د پیدې د پاره ما اغسو فی الارضوی چی پزمکا کی دی جمیعا طول خالق لکل شے هو اللہ بیا ثم استوا بیا اللہ پاک ارادو فرمائلا اسمان تا اول ازمکا د دې ماده جوړ کړه بیا اسمانونا فسواهن بیا برابر جوړ کړه الله پاک 7 سماوات بعض خلک په اسمان نشته مې د سترګو علاج وکړه دته چشمه چول غواړي فسواهن 7 سماوات دا څه خلک هم شته دی دنیا کې وی دا اسمان نه دی را بره چي دا اسمان نه څه شي دی وی دا زمونږ د سترګو د نظر انتها نو دا خدای په قدل توی فسواهن الله برابر جوړ کړو 7 سماوات یو نه دی نیکو ودی وو 7 سماوات و اسمانونه دي او د هر اسمان د بل اسمان په میاس کې دونه فاصله ده لکه زمونږ د ځمکې نه اسمانه پورې دا زمونږ د اول دی ډیکوریشن پیسز راته پکیم لګولې دي په اسمان کې ښکلي ستوري په شپه کې موږ ته ګوري داسې وایو که نه موږ او هر اسمان کې دومره بلا فرشتي دي چې د سپک ځای پکې نشته دا خانه کعبه کم ځای نه ده داسې اکه اوم اسمان کې دکه شان دی او کور دی بیت المعمور ورته وي او یا زره فرشتې روزانه طواف کوي
تر قیامت پورې داغي نمبر بیا نه راځي. نو آیات کریمه کې اول وی خالق لكل شیء هو الله، دا ټول مخلوقات او کائنات دا الله پیدا کړی دي. او اخر کې وی عالم بكل شیء هو الله وهو بكل شیء علیم. او دا الله پاک بكل شیء سے پرې نه خو دو په هر سیز باندې مونږ پړه کې سکرو ریبو، چاته خنیت ساتو یا چاته بدنیت ساتو، د دینم الله خبر دی. په دې دنیا کې څومره ونې دي، په دې ونو کې څومره پاڼې دي، هر پاڼه چې حرکت کوي یا را غورځېږي. وهو بكل شيء علیم، عالم بكل شيء سے ذکر نه کړو، هر سیز نه الله خبر دی. او چې دا د یوې ښځې عقیده شي، د یو سړي یقین شي چې بھئی الله پاک د هر څه نه خبر دی، په هر څه پوهه دی، بس ورځ شپه به ښکلې تېرېږي. د نیکو اعمالو توفیق هم الله ورکوي په دې عقیده او نظریه، او د ګناهونو نه الله پاک بچ کیم په دې عقیده او نظریه. دا برک چې څومره ټیټي دونه سړی بیا سمي، ادې کې چې څونه داسې لږ لچک مچکي نو بس بیا سړی ورګړي. وهو بكل شیء، وهو او دا الله پاک بكل شیء په هر یو سیز باندې علیم پوهه دی. نو الله رب العزت دو نعمتونه دلته ذکر کړو. یو نعمت دا چې پورا بندا ته مې د نشنا شته کړی، او دویم دا چې د دنیا هر څه مې ستا دپاره پیدا کړو. دعا وکړو اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك یا ارحم الراحمین. مونږ ټول مسلمانانو لا د قرآن مجید د ویلو توفیق راکې. الله د قرآن مجید د زده کولو توفیق راکې. الله په قرآن باندې د پوهې توفیق راکې. یا الله پاک د قرآن مجید د دعوت و تبلیغ د درس و تدریس توفیق راکې. الله زمون اصل نسل نه دین خدمت واخلي. خدای پاکا چې څومره ښه صفات دی هغه ټول مونږ کې پیدا کړي. یا الله پاکه څومره بد صفات دي مونږ ټول د هغې نه وساتې. یا الله محبوب څومره د خیر دعاګانې کړي د مونږ له پکې برخه وکړي. د څه نه یې پناه غوښتې مونږ له د هغې نه پناه راکړي. الله څونه مسلمانانو پات شوي ټول وبخې، ټول د عذاب قبر نه وساتې. الله زموږ دا دعاګانې د په حق کې قبول منظورې کړي. یا الله څونه بیماران دي الله ټول له روغ جوړ صحت نصیبه کړي. الله د چا اولاد نشته هغې له نیک عمله صالح اولاد ورکړي. خدای پاک د چا نارینه اولاد نشته هغې له نارینه اولاد ورکړي. الله مونږ ټول د خراب خاتمې نه وساتي. الله مونږ ټول د ځنکدن د سختو نه وساتي. خدای پاک څونه مسافر دي د هغې حفاظت وکړي. د هغې د بیبیانو د بچو د چمګاوند د والدینو حفاظت وکړي. د هغې د بدنونو حفاظت وکړي. د هغې د مالونو حفاظت وکړي. یا الله پاک مونږ ټول د عذاب قبر نه وساتي. الله میدان حشر کې د خپل عرش مولا د سورې د لاندې ځای نصیبه کړي. او یا الله پاک په جنتونو کې خپل دیدن او دیدار نصیبه کړي. او یا الله پاک مونږ ټول ته اخلاص نصیبه کړي. الله په هر عمل کې په هر خبره کې خپل رضا نصیبه کړي. خدای پاک مونږ په هر عمل کې د ریاکارۍ نه وساتي، د نوم او د نمایش او د شهرتونو نه وساتي. الله هر عمل د خپل رضا سبب. یا الله پاک مونږ ټول ته